او که غږ مې اورې غږ راوکه د سر تبی د ټکوم رغول یې یمه. دا ډله ځوانان د دې په موخه راټول شوي چې د خپل هغه ملګري د مرګ لومړی تلین ولمانځي چې کال وړاندې ورسره په ادبي او فرهنګي ناستو او بنډارونو کې ګډون کاوه. ثناء الله جان همدرد چې کال وړاندې د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، نن یې د ملګرو او کورنۍ لخوا لومړی تلین د یوې راټولېدنې پر مهال ولمانځل شو. ملګرو یې شاعر او لیکوال ثناء الله جان د تخلص په شان همدرد او خاکساره انسان یاد کړ او نوموړی یې نه یوازې د خوست بلکې د سیمې یو تکړه او ادبي څهره یاد کړه چې په دې ډګر کې به یې نوم تر ډیره پورې هسک وي. شاعرانو همدارا زیاته کړه چې پښتانه د نور د قدرونو په ژوندونې قدر وکړي ترڅو لا وهڅیږي. ثناء الله جان همدرد خدای دې وبخي، هغه زموږ ملګری نه دا چې یوازې زموږ ملګری و، هغه د هر چا و. هغه به چې په کومه لار به د چا سره لاړه بس د هغه به و، د وړوکي سره وړوکی و، د لوی سره لوی و، نه دا چې دی ایله شاعر و. هغه د بنډارونو مالګه وه، هغه یوه ټپه ډېره کوله چې په تا د جونو محفل تود دی، په لیوني یار د حجرې آبادې دینه، او کټ مټ هم داسې وه. په اوښکو نه وو په نارو نه وو خو بس لاړو، د زړه دنیا مې پسې ورانه شوه، یو کس لاړو. همدرد د خدای وبخي، د ډېرو خلکو ملګرتیا یې وکړه. ستره ښېګړه یې دا وه چې د هر کس سره یې د هغه پرن ځان عیار کړی و. د زړو سره زوړ او د وړو سره وړ، ژبه یې دومره او داسې خوږه وه چې د خلوص او صداقت شات ترې څڅېدل. پښتو لفظونه یې د هر چا په زړونو کې ځای موندلی و، داسې چې د هر چا سره به یې تر لږ خبرو وروسته داسې چلند کوو چې تا به ویل کلونه کلونه یې په یو ځای سره تېر کړي دي. ډېر اوچت سرونه وو، نن نشته، درنې سټې لکه غرونه وو، نن نشته. زرې زرې دې کړما خاورې رې دې کړما باد به مې بلې خواته یوسي. بل لور ته د ځوانمرګ شاعر همدرد ورور رؤف جان الهام د ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړه چې د همدرد تلین یې ولمانځه او د ده روح ته یې دعا وکړه. نوموړي وویل چې ورور یې له شعر او شاعرۍ سره زیاته مینه درلوده، خوښېدل یې چې په ادبي او فرهنګي ناستو کې ګډون وکړي. الهام وویل چې ورور یې د هیواد او ادبي برخې لپاره زیات پلانونه او ارمانونه لرل، خو ژوند ورسره وفا ونه کړه. او همدرد یوازې زموږ ورور نه بلکې له ټول خوست و، او که ووایو چې د خوست مګر نه و خو بیا هم خو خوست پرې یادېده. همدرد د مونږ مشر ورور و، له هغې څخه مو یو بل مشر هم شته چې هغه د امین الله خوږژوي په نوم دی. د ده ژوند او کړنې چې وې هغه داسې وې چې د شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې ډېره مینه درلوده، د تعلیم په برخه کې ډېر لوړ و، او د ده کړنې او مونږ ته ډېر ویاړ راکوي، ډېر ویاړونه مو مونږ ته رابخلي دي. خو بیا که څه هم له مونږ سره نشته، خو د ده ملګري، د ده شاعران، د ده شاعرانه ملګري چې مونږ هڅوي، مونږ ته مینه راکوي، مونږ ته ژوند د دوی څخه رابخښل شوی دی. اوس هم وایو چې همدرد یوازې زموږ نه بلکې د ټول خوست او د پکتیا د نور ولایتونو څخه و. باید یاد کړو چې ثناء الله جان همدرد په خوست ولایت کې وروسته له هغې مشهور شو چې په ټولنیزو رسنیو کې یې بنډارونه خپاره شول او ده پکې په سوي زړه غزلونه دیکلمه کړي وو. همدرد د 2021 کال د لومړۍ میاشتې په لومړۍ نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله خپلې سترګې د تل لپاره له ملګرو، کورنۍ او ټولو ارمانونو سره له نړۍ پټې کړې. څه دي چې یې ونه کړل، او څه دي چې یې ونه کړل، کوم وحشت دی چې د دور له انسان نه کېږي.